سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ وي راته. نننۍ ویډیو کې به موږ کمپاونډینګ ټریکس اخلو بیسډ آن 5 سیکنډ کنفرمیشن باندې. نو له $8 څخه یې موږ شروع کوو. کله چې زه ټریډ اخلم انشاءالله تاسو به ریزن یا دلیل هم وړاندې کوم چې کوم دلیل ما دا ټریډ واخیستل. دا کندلز به انشاءالله موږ بای لپاره ځو. دلته تاسو کتلی شئ پریویس یا هغه شاتنی کوم ډیټا چې ده دا کوم کندلز دی دا ټول شنه کندلز دي. دا معنا ورکوي چې دلته د بایرز پاور زیات دی، قدرت زیات ده. دغه نه وروسته موږ یو غټ سور کندلز لرو چې دا بیا سیلرز پاور زیات شوی ده. وروسته بیا شین کندل لرو چې بیرته د سیلرز یعنې د هغه سیلرز ایریا چې ده هغه ختمه شوې ده او بایرز چې دي هغه قوي دي تر سیلر نه. بیا وروسته سور کندل لرو. نو دا مارکیټ داسې یو حالت موږ سره راوړی ده، پورته تللی ښکته پورته ښکته اوس به بیا پورته ځي مارکیټ او دا ټریډ هم زموږ وین شو. زه به $8 اوس $15 ته سویپ کړم. اوس کو دې ټریډ کې که موږ کنفرمیشن راکړو موږ د ډاون لپاره ځو. دلته تاسو کتلی شئ لکه څنګه چې ما ورته ویلو مارکیټ اپ تللی ډاون اپ ډاون اپ ډاون او دلته تاسو کتلی شئ د مارکیټ سیکوینس سور کندل شین کندل سور کندل شین کندل شین کندل او دا کندل به هم سور کلوز کیږي. زه به پیر بدل کړم. دلته ګورو دلته کوم موقع نه څه ټریډ لپاره دلته هم ماته داسې ښه ځای نه معلومیږي. دلته موږ اپ لپاره ځو. دلیل یې چې ده ریزن تاسو دلته کتلی شئ پریویس کوم